یو سړی له بطور مثال هغه د ټول کورنۍ نه یو ګډ حلالي یو خو وسره لکه جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې کله حج لاړو سلو کان حلال کړه چې په خپل لاس باندې حلال کړو چې علي بن ابي طالب له چې ته حلال کا یو سړی له بطور مثال شراب دی او دې په کور کې څلور ځامن دی یو دا د خپل ځان نه حلال کی د یو ځوینه حلال کی د بل ځوینه حلال کی د بل ځوینه حلال کی د بل ځوینه حلال کی دا خنور له نور دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په دوه ګډانو باندې قرباني وکړه هغه د شی و چې د سترګو د پکور رنگونه یو رقم او د نور بدن بل تور سپین و او دوی حلال کړه لیکن په قدر چې وشو سړی دغه د ټول خاندان یو ګډ حلالي ایا دا حلالي کنه حلالي عطا ابن یسار فرمای وې موږ د بیوبی انصارینه پښتنه وکړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ملګری چې د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په وخت کې بر قرباني پروګرام څه طریقې سره و وې موږ به د ټول خاندان یو ګډ حلال او هغه قرباني کافي کیږي نور زید دی عمر دی بکر دی لسل علی شلال علی غیغ خپل خو خدا لیکن کدوې په دې ټول خاندان باندې به تور مثال یو ګډ راواخصو او هغه حلال کې د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په سنت باندې عمل لاغې د صحابه کرام په سنت باندې عمل لاغې خبره برابر شو هغه امام ترمذی رحمه الله هم دقه وی ذکر کړی دی